ټولو خویندو ورونو ته سلامونه وړاندې کوم. زیاتره واضح دي چې د افغانستان په ملي لوبډله باندې په ورلډ کپ کې او د ورلډ کپ نه وروسته بندیز لګېږي. خو ګورئ خویندو ورونو ولې بندیز ورباندې لګېږي؟ وایي بندیز په دې خاطر لګېږي چې د افغانستان ملي لوبډله که چېرته د سپین بیرغ سره ولوبېږي په دغې ورلډ کپ کې بیا ورله اجازه نشته. ګورئ خویندو ورونو اول خو دغه خبره دروغ ده چې بندیز ورباندې لګېږي. بله خبر درته دا وکړم چې زه کرکټ بورډ سره وظیفه لرم. د افغانستان ملي لوبډله زموږ ملي بیرغ سره ځي. رحیم صدیقي سره به ملي بیرغ وي. موږ ټول افغانان د سپین بیرغ عزت کوو. کلمه ورکړې ما کله د چا د ملک بېعزتي نه ده کړې، د چا د بیرغ بېعزتي مې نه ده کړې. همیشه مې د خپلو افغانانو باندې ننګ کړی دی. په خپل بیرغ مې ننګ کړی، په خپلو مشرانو مې ننګ کړی. که هغه افغان زما دشمن هم شي بیا هم ورباندې ننګ کوم. همیشه د سپین بیرغ عزت کوم. بله خبر درله دا وکړم چې د افغانستان ملي لوبډله ملي بیرغ سره ځي. ګورئ دا کوم ویبسایټونه چې دغه خبرونه شیر کوي دا ټول دروغ دي. دو خپل پیجونو باندې پیسې ګټي، خپلو ویبسایټونو باندې پیسې ګټي. که یو ویبسایټ والا چېرته یو خبر شیر کړي تاسو هغه ویبسایټ ته لاړ شئ، په هغه لینک باندې تاسو زور وکئ او تاسو هغه پوره راپور ته لاړ شئ نو هغه ویبسایټ والا پیسې ګټي. انډیا والا زیاتره په داسې کارونه کوي. ICC چې کله پوره راپور نه یې خور کړی تاسو یقین مه کوئ. او د افغانستان ملي لوبډله درې رنګه بیرغ سره ځي انشاءالله. ما پوره تیاریانې نیولې دي. بس صرف ورلډ کپ ته انتظار یم انشاءالله. خپله کاروبار هر څه پرېږدم، فیملي پرېږدم، ځم ورلډ کپ ته او ملي بیرغ به همیشه ځلیږي. دنیا ته به ښیم چې موږ د سپین بیرغ عزت کوو، ملي بیرغ لرو او موږ ټول افغانان سره په یو اتفاق یو. که نوی نظام راغلی دی بیا هم راځي به د افغانانو عزت به کوي، بېګناه افغانان به نه وژني، د افغانانو سره به مینه کوي او افغانان به بیا دو سره په زړه کې مینه کوي. ښه وخت او ښه شېبې. دا خبرونه ټول دروغ دي. خپلې لوبډلې ملاتړ وکئ، د خپلو لوبغاړو ملاتړ وکئ، په خپلو افغانانو باندې ننګ وکئ. ګورې زیاتره نیوکې خلک په ما باندې کوي چې رحیم صدیقي تا ته کرکټ بورډ وظیفه درکړه ستا خوله یې چپ کړله. څومره سخت وخت راغلی دی ظالمانانو. نظام چینج شوی دی. دغه لوبډله زما ضرورت لري ما ته چې زه یې سپورټ کړم. که چېرته لوبډله کې کم یو خاین راوخیږي اول دا زه ورله وچ اودس ورکړم. نور څه وایې؟ چا به بریک نه نیسو.